السلام علیکم عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو لپاره د دې محبت یو بل پاورفل او ډیر زبردست تعویض راوړلو. دا په محبت کې تاسو چا د پاره هم کولای شئ، خزې خاوند د پاره، خاونې خزې د پاره، تاسو خپل انډیوال د پاره، محبوب د پاره، چا د پاره هم دا تعویض کولای شئ چې د چا په زړه کې تاسو محبت پیدا کول غواړئ. خو دا تعویض ډیر زیات خطرناک دی، نو د دې وجې نه دا لږ شانتي په سوچ او په سمج سره وکړئ. اور اکثر خلک د نورو تنګولو لپاره یا د تعویضونو اثرات چیک کولو لپاره تعویضونه کوي، نو هغه مهرباني وکړئ د هغه تعویضونه د چیک کولو لپاره یا د چا د تنګولو لپاره ځکه مه کوئ چې دې باندې به تاسو ته ډېرې غټې مسلې جوړې شي. نو تعویض چې کله کوئ یقین وي پوښته وساتئ، او چې چا دپاره یې کوئ او محبت کې هغه انډیوال وي که ښځه خاوند وي که څوک هم وي، نو تاسو به خپل سوچ مضبوط ساتئ، خپل تصور به مضبوط ساتئ. او که چېرې تاسو تعویضونه کوئ او تاسو سوچ کمزورې وي، نو تاسو خپل سترګو وړاندې چې چا دپاره تعویض کوئ نو د هغه تصویر به کېږدئ، بیا به تعویض وکئ. او که چېرې تاسو بل چاته ورکولو دپاره کوئ نو بیا چې چاته یې ورکوئ نو هغه تصویر به خپلو سترګو وړاندې کېږدئ چې موږ د کس له دا تعویض کوو او دا تعویض موږ دله ورکوو چې ریزلټ د محبت دته میلاو شي. نو اکثر خلک تعویضونه خو کوي، تعویضونه زده کول هم غواړي، خو دو باندې خو کلونه لګي، ټیمونه لګي، او د دپاره یو د خاص استاد ضرورت وي چې هغه نه تاسو عملیات زده کوي. او بیا چې کله عملیات زده کوي نو چې کله ستاسو استاد ته پته ولګي چې اوس دا تعویضونو کولی شي یا ځان دپاره یا بل چا دپاره، نو هغه تاسو ته خصوصي خپل عہده درکړي، اجازت درکړي، نو بیا چې تاسو تعویضونه کوئ نو بیا به تاسو ته ریزلټ میلاویږي. او اکثر خلک بهر استاد کتابونه د بازار نه راوړي وي چې موږ سره دا کتابونه دي، دا موږ د بازار نه راوړي دي. اوس موږ دا څه وکړو، ولې چې ماته په وټساپ باندې ډېرو خلکو تصویرونه رالیږلي دي د تعویضونو والا، د کتابونو والا. تاسو استاد نه لرئ، شاګردي تاسو نه وي کړي، یو کار هم نه زده کېږي. اوس یو انسان دی تعلیم حاصلوي نو هغه به محنت کوي، استاد به لري، هغه د بعد به هغه نه ډاکټر جوړیږي. چې کله تعلیم مکمل کړي نو ډګرۍ به اخلي د استاد په ذریعه سره چې استاد به ورته ښایي او دا به زده کوي. بیا مغه د بعد به دا خپل ژوند کې مخته ځي. اوس دې کې خلک وایي چې مونږ د بازار نه دا کتاب راوړلو، د کې د محبت په باره کې هر څه لیکل شوي دي چې دا تعویض به څنګه کوي او څنګه به ورکوي. نو بهر استاد یو کار هم نه زده کېږي. نو تاسو چې څوک غواړي چې مونږ عملیات په دنیا کې قدم کېږدو نو هغه دې خپل یو استاد منتخب کړي، بیا دې مغه سره شاګردي وکړي. چې کله شاګردي وشي مکمل شي نو استاد به هغه ته خصوصي خپل عہده ورکړي. د وجې نه چې کم خلک د بازار نه کتابونه راوړي نو هغه دې هغه نه تعویضونه ځکه مه کوي چې هغه زکات نه وي یاده شوی، صرف یې پکې لیکل کړي وي. نو بغیر استاد یو هم تاسو لپاره کتاب د فایدې نه دی چې تاسو یې ځان لکوي یا بل چاته ورکوي. دې باندې الټا تاسو ته نقصان خو در رسیدلی شي خو تاسو ته فایده نشي در رسیدلی. نو دې د وجې نه یو استاد وګورئ چې تاسو مکمل کورس در باندې وکړي، چې تاسو پوه شئ. بیا چې تاسو د بازار نه کم هم کتاب راوړئ نو تاسو ته به مکمل ډیټیل هر یو شي باندې پوهه وي، نو بیا به تاسو هغه کتابونو نه تعویضونه نقل کولی شئ. که هغه د قرآن سورات نه وي یا د کلمو نه وي یا د الله د نومونو والا تعویضونه وي نو تاسو به د هغه اعداد هم ویستلی شئ. مکمل به تاسو استاد پوهیږي د هغه په ترو باندې چې کوم تعویضونه په کتاب کې ورکړل شوي وي نو هغه تعویضونه به هم بیا تاسو کولی شئ. خو دې لپاره اول شاګردي ضروري ده. نو ماته په وټساپ ډېر زیات میسیجونه راتلل، نو ما ویل چې زه تاسو اول په دې باندې پوه کړم چې تعویضونه به تاسو څنګه زده کوئ. اوس د ما چې کوم تعویض راوړلو دا تعویض ډېر زیات اسانناک دی او دا تعویض ما ورکولو نه، خو چې کله زه کمنټونه وګورم یا په وټساپ باندې میسیجونه وګورم چې خلک ډېر زیات خپلې مجبورۍ بیان کړي چې بره پې الله خبر دی چې هغه رښتیا وایي یا دروغ وایي. خو چې کله ما میسیجونه چیک کړل، کمنټونه چیک کړم، نو ما ویل چې راشه زه دوی ته دا تعویض ورکړم چې دوی دا تعویض وکړي او خپله فایده ترې اوچته کړي. خو دا تعویض ډېر زیات خطرناک و، نو دې د وجې نه ما د دا تعویض ویډیو اوسه پورې نه وه جوړه کړې. خو اوس ما دا تعویض تاسو ته راوړلو چې تاسو ډېر زیات میسیجونه کول او چې کوم میسیجونه به هم ما کتل نو هر چا به د محبت لپاره داسې تعویض غوښتلو چې هغه په 2 غنټو کې یا په 3 غنټو کې هغه ته ریزلټ ورکړي. نو دا تعویض نه خو نورانی دی او نه دا سیفلی دی، د دوه په منځ کې دی. اکثر نورانی تعویضونه چې کم وي هغه تعویضونو لګېدلو کې لږ وخت لګي، خو د هغه والا اثر چې کم وي هغه تر عمره پورې وي چې څو پورې تاسو سره هغه تعویض موجود وي. او دغه شانتي سیفلی تعویض
خو تاسو ته په 2 غنټو کې رزلټ درکړي په 1 غنټه کې رزلټ درکړي خو هغه د میاشتې نه زیات کار نه کوي چې میاشت پوره شي نو هغه تعویض چې کوم وي اثرات ختم شي که تاسو ښځې دپاره کړی وي هسبینډ دپاره کړی وي انډیوال دپاره کړی وي محبوب دپاره کړی وي نو بیا هغه تاسو نه بیا جدا شي تاسو سره جدایي راشي خفګاني راشي نو دې د وجې نه کله چې نوراني تعویضونه کوئ نو هغو ته لږ انتظار کوئ کم از کم 8 ورځې انتظار وکړئ 21 ورځې انتظار وکړئ او 140 ورځې چې کومې دي دا د تعویضونو والا د نوراني تعویضونو والا اخري مقدار دی چې کله 140 ورځو کې تاسو ته رزلټ ملاو نشو نو تاسو بیا بل تعویض وکړئ اکثر خلک وایي چې مونږ ته بس په نیمه غنټه کې چې چا باندې تعویض وکړو چې هغه زموږ په خپو کې لوغړېږي نو هر یو تعویض په لګېدو کې لږ وخت لګي تاسو ورته انتظار کوئ دا ستاسو په ډېره غټه مهرباني وي چې زه کله تعویض ورکړم ویډیو جوړه کړم زما د ویډیو جوړولو مقصد هم دا وي چې تاسو زه مکمل ډیټیل سره او په اسانتیا سره پوه کړم چې تاسو مکمل ویډیو وګورئ چې تاسو په اسان سره تعویض ځان لپاره وکړئ یا بل چا لپاره وکړئ او د دې کې ماته اکثر بیا د مخه تعویض په باره کې په واتس اپ باندې کېږي چې ته دا مونږ په دې کې په ډیټیل باندې پوه کا نو زه په واتس اپ باندې څوک نشم پوهولی ولې چې یو کال سوینه چې زه یې پوه کړم نو تاسو ویډیو پوره ګورئ سکیپ کوئ ما چې تاسو به پوهیږئ نو بیا به تاسو تعویض کول آسان وي او په واتس اپ باندې چې څوک غواړي چې مونږ ته جواب راکړي او مونږ په ډیټیل باندې پوه کړي نو زه معذرت سره وایم چې په واتس اپ باندې به زه چاته د دوه شیانو هیڅ هم جواب نه ورکوم ولې چې دې لپاره ما اولریډي دا د ویډیو تاسو لپاره جوړه کړې ده اوس د تعویض لپاره تاسو ته یو د تور پین ضرورت دی او یو د سپین کاغذ ضرورت دی چې په هغه باندې لکیرې نه وي شوي او هغه وړاندې نه وي استعمال شوی د تعویض لپاره د صفا لباس هیڅ ضرورت نشته دی د تعویض لپاره تاسو به صرف خپل ذات پورې خوشبو ولګوئ او چې کوم ځای کې تعویض دا یو دی کوي نو هغه ځای به د تنهایي وي چې څوک موجود نه وي بیا به ځان پورې تاسو خوشبو ولګوله او څلور وړه صورتونه وایي تر کرسي به په ځان باندې چوف کوئ که هغه تاسو سما تعویض کوئ او که د بل چا تعویض کوئ د سره به ستاسو خپل اثار کېږي یعنې د تعویض ولا چې کوم الټا اثرات وي هغه به په تاسو باندې نه کېږي نو دې د وجې نه څلور وړه صورتونه وایي تر کرسي په ځان باندې چوف کوئ چې ستاسو سر محفوظ وي د تعویض د موکلاتو نه چې دا تعویض څنګه لیکل شوی دی بس همدغه شانتې به تاسو لیکئ تاسو ورکې هېڅ تبدیلي نه کوئ چې تاسو ورکې څه چینجینګ راولئ بس چې څنګه دا لیکل شوی دی سیم ټو سیم همدغه شانتې به ولیکئ او د ټیم چې کوم دی دا د سحر ټیم دی د سحر نور راختو نه مخکې دا تعویض تاسو ولیکئ نو بهتره دی او که چېرې تاسو سره دا ټیم اویلیبل نه وي نو تاسو یې ټیم هم کولی شئ که چېرې تاسو د دې ورځې پوښتنه کوئ نو د دې ورځې هم منتخب نه دي چې تاسو په کومه ورځ باندې کوئ په کومې ورځې ستاسو زړه وي تاسو سره ټیم وي د سحر ټیم کې نو دا تعویض وکړئ سیم ټو سیم چې تاسو دا تعویض ولیکلو نو د دې تعویض لاندې به تاسو د خپل محبوب نوم واچوئ بیا به تاسو خپل نوم واچوئ دکې د میندو د نومونو ضرورت نشته دی چې تاسو به د هغه د مور نوم اچوئ او یا به د خپل مور نوم اچوئ دکې به صرف تاسو د خپل محبوب نوم اچوئ او خپل نوم به اچوئ بیا چې کله دا مکمل شي نو دا به موم جمع کوي لږ شانتې به شاپر بینک چې کوم وي یا ټیپ چې کوم د پیسو ولوي نو هغه به د دې نه تو کوي او لږه شانتې خوشبو به ورپورې ولګوئ بیا به د هغه ځای ته یوسئ چې کوم ځای د ځمکې نه اوچت وي که چا چې کمرې کچه وي د بره نه چتونه یې د خټو وي نو تاسو به هغې کې دا دفن کوئ بیا ستاسو کار ختم شو دا تعویض پوه شه د هغه په زړه کې د محبت پیدا کول پوه شه خو تعویض چې کوم هم کوئ تاسو به یقیني پوخته سره کوئ چې ستاسو یقین مضبوط وي نو تاسو ته به هر یو تعویض رزلټ درکوي او که نه ستاسو په زړونو کې څه شک وي نو بیا تاسو ته تعویض خو څه چې تاسو د تعویضونو کتابونه هم په هاړه باندې کوي نو تاسو ته به د دو رزلټ نه میلاویږي بقایا ما ډېر خلک کتلي دي په یوټیوب باندې چې د تعویضونو چلونه غلط ښیي د تعویضونو طریقې غلطې ښیي د تعویض چې کوم استعمال وي هغه غلط ښایي خو د هر یو مولا د هر یو تعویضګر خپل کار دی نو زه نه غواړم چې تاسو د فروډ چینل ته لاړ شئ او هغه ځای نه تعویضونه وکړئ او تاسو ته الټا ورکې نقصان دېر شي نه تاسو ته د خپل اثار ښودلو طریقې ښایي چې تاسو به د تعویض والا اثرات نه څنګه بچ کېږئ یا د تعویض والا استعمال به څنګه کوئ یا د تعویض ورځ چې یو وي دو ورته بله ورځ ښایي نو ټول پکې دروغ وایي نو زه تاسو ته صفا خبره کوم ولې چې ما ته تاسو نه هېڅ هم فایده نه میلاویږي خو الټا زه غواړم چې ما نه تاسو فایده اوچته کوي زما چینل نه تاسو فایده اوچته کوي او خپل ځان دپاره یې کامیاب کوي چې تعویضونه کم وي هغه چې تاسو ته زه مکمل ډیټیل سره اسانتیا سره پوهوم چې تاسو مکمل فایده ترې اوچته کوي اوس که زه داسې کې ویډیو جوړه کړم نورمل ویډیو جوړه کړم تاسو به ماته سپورټ هم راکوئ تاسو به ما کامیاب هم کوئ خو چې تاسو ته څه فایده نه میلاویږي نو زما د کامیابېدلو هېڅ هم فایده نشته ده تاسو دپاره چې زه کامیاب وم اکثر یوټیوب کې چې څومره هم خلک دي هغه صرف ځان کامیابولو دپاره دروغ پروغ وایي د دروغو تعویضونه ورکوي
ورکوي د دروغو وظیفې ورکوي نه ورته د تعویضونو چلونه ورځي بس صرف تعویضونو دپاره ویډیو جوړوي چې بس خپل یوټیوب چینل کامیاب کړي ځان کامیاب کړي زما ستاسو پویولو سره کار دی بقایا هر یو عالم چې کوم دی هغه په خپل کار خبردار دی کوم تعویضګر چې کوم دی هغه په خپل کار خبردار دی او بیا چې څوک شکرانه ورته ورکړي نو د واتساپ نه بلوک کړي بیا ورته ریسپانس نه ورکوي نه ورته تعویضونه ورکوي دې د وجې نه داسې خلکو نه ځان بچ کوي داسې چینلونو نه ځان بچ کوي هغه ځای کې اکثر خلک صفلي تعویضونه ورکوي چې هغه د شیطان ولی وي د شیطان نه پکې مدد غوښتلی شي نو زمونږ مسلمانانو عقیده دی چې مونږ صرف مدد د الله نه وغواړو خو تعویض یو ذریعه ګرځو چې الله تعالی مونږ ته په دې کې اثرات واچوي چې کوم مقصد دپاره یې مونږ کوو چې الله خپلو قدرتونو سره یې پوره کړي اوس د دې کې صفلي تعویضونو کې همداسې تعویضونه شته دي چې هغه په زمونږ په اسلام کې زمونږ په عقیدې ته تر هېڅ نقصان نه وررسي مونږ یې خپل مقصد دپاره جاهز مقصد دپاره استعمالولی شو اوس د دې کې ځینې خلک داسې تعویضونه ورته ورکړي چې هغه کې مدد د شیطان نه غوښتلی کېږي چې څومره هم مسلمانان دي هغو ټولو ته پته ده چې شیطان زمونږ دښمن دی زما ستاسو پویول دی بقایا تاسو خپلې فایدې باندې خپل نقصان باندې ډېر ښه پوهېږئ ما ستاسو پویولو سره کار و ما تاسو پوه کړلې بقایا چې تاسو ته څنګه بهتره ښکاري هغه شانتې وکړئ زه چا باندې زور زبردستي نشم کولی او که تاسو زما چینل کتل غواړئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ نو زما د اړخه به تاسو ته د تعویض روحاني اجازت میلاو شي نور خلک اجازت ورکړي چې زمونږ اړخه تا ته اجازت دی خو روحاني اجازت به صرف تاسو ته زما په چینل کې میلاویږي چې زه روحاني اجازت ورکوم نو دې د وجې نه تاسو زما چینل نه فایده اوچته کړئ او خپل مطلبونه چې کوم محبت وي جنګ جګړې وي یا دوو ترمنځ ناجایزه تعلقات وي چې الله پرې خفه کېږي نو د هغو جدایۍ دپاره تعویضونه وي دې د وجې نه تاسو چې زما چینل سبسکرایب کړئ نو په هر یو تعویض به تاسو ته ډېر زیات اسانتیا سره میلاویږي او زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت هم میلاویږي او چې چاته تعویض ریزلټ ورکړي نو هغو ماته په کمنټ کې میسیج لازمي کوئ ولې چې یو چند کسانو کړي دي خو نور ماته صرف په واتساپ باندې میسیجونه کوي چې مونږ ته تعویض ریزلټ راکړلو زمونږ کار وشولو نو په واتساپ باندې د میسیجونو هېڅ هم ضرورت نشته دی ولې چې په کمنټ کې تاسو ووایئ نو هغه تعویض به بل خور یا بل ورور ځان دپاره استعمال کړي هغه به هم تر فایده اوچته کړي نو دې د وجې نه چې مونږ کوم شي مونږ ته فایده راکړه نو مونږ باندې دا فرض دی چې مونږ هغه نورو ته هم وښایو چې نور خلک یې وکړي او خپله فایده دې اوچته کړي اوس که دې ځای کې اکثر مونږ خلک زیاتره خلک دا سوچ لري چې بس زه کامیابه شوم پرېږدی چې دا نور خلک کامیابه نشي نو دا ګناه ده د ګناه نه ځان بچ کړئ او په کمنټ کې لازمي خپل د تعویض ولا چې کوم اثرات تاسو ته فایده درکړي هغه په کمنټ کې وایي چې نور خویندې وروڼه هم دې هغه تعویض نه فایده اوچتوي واتساپ باندې ماته د ویلو هېڅ هم ضرورت نشته دی ولې چې اولریډي ماته پته دی چې کوم تعویض تاسو ته درکوم که هغه تاسو یې پخپله لیکئ او که زه یې چاته ورکوم نو ماته پته دی چې هغو خلکو ته ریزلټ میلاویږي دې د وجې نه تاسو په واتساپ کې نه تاسو په یوټیوب کې په کمنټ کې وایئ چې نور خلک هغه کمنټونه ګوري چې خپله فایده دې هغه تعویض نه اوچتوي او بقایا به تاسو سره زه په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ